د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرو سوات نه او دلته برمنګم کې ژوند کوو او راغلی یو کرکټ له ډېر په شوق راغلی یو ټکټونه هم نه میلایږي ګران هم دي په دې 300-400 پاونډه باندې موږ یو ټکټ اخیستی دی 300 پاونډه باندې نو بس میچ ته انجوای کوو خپل پاکستان سپورټ دپاره راغلی او امید کوو چې انشاءالله دا میچ به موږ ګټو دا موږ ته ډېر ضروري دی چې دا وګټو دا موږ ته داسې دی لکه د فاینل غونته کې نو مطمئن یې د پاکستان د دې بالینګ نه چې کوم سکور روان دی نو د اوور په حساب سره خو صحیح دی میکسیمم کو 320 330 وشي نو انشاءالله پاکستان به چیس کی دا مرګریم راغلی دي دغه نه دلته او پښتون مرګري تا خو وروره شرټ هم دغه چوړي د پاکستان چولې دي ځان دې ښه تیار کړي دي لکه چې دیتا څه احساسات لري راغلي دلته د کوم ځای نه راغلي څه دي زما نوم عدنان خان دی بیسیکلی د لوور دریا ما او لندن کې پاتې کېم جواب مولا پرې راغلی د میچ ډېر اهم میچ د پاکستان او د موږ ډېر په انتظار او ټیکټ هم ډېر ګران ملاو شوی دی او ټیکټ نه ملاویږي نور خلکو ته بار ډېر خلک په انتظار دي اول خو موسم خراب و دعاګانې کولی چې باران ونه شي او دویمه خبره دا چې ټیکټونه هم ګران اخیستي دي نو موږ زه میچ به وګورو پاکستان به سپورټ کړو خو حالات ښه دي انشاءالله پاکستان بالینګ ښه کوي وکټې د انډیا نه دي پرېوتې خو بیا امید ساتو چې پاکستان به آخري ورونه هم ښه کړي او انشاءالله بیټینګ کې چې کوم دی پارتنرشپ به جوړوي پاکستان که پارتنرشپ ان کیس جوړ شو نو پاکستان به میچ ګټي انشاءالله تعالی ټیکټ خو ډېره په ګرانه میلاویږي ځکه چې د دې ټیکټونه 1 year before مخکې تقریبا یو کال مخکې د ټیکټونه خلکو اغستی او زیاتر انډین تقریبا 70-80% انډین دي چې هغه راغلي دي پاکستانی 20-30% به ډېر کم دي